د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد د ماشومانو د حقوقو فعالانو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. د جون په 12مه شوي احتجاج کې د بشري حقوقو فعالانو ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. احتجاج کې ګډونوالي یوې فعالې ښکلا مومن شال نیوز سره په خبرو کې وویل له ماشومانو سره جنسي تیری یوازې د یوې کورنۍ نه بلکې د ټولنې یوه ګډه ستونزه ده. دا یوازې صرف د یو کور مسله نه ده، نه د یو ښځې مسله ده، نه د یو سړي مسله ده، نه یو ماشوم په کور کې هم محفوظ نه دی، بهر هم نه دی. د دې غونډې مقصد دا دی چې کوم دا زیاتې روان دی د دې مجرمانو ته سزا ورکړي شي، تر څو چې ریاست تر څو چې سرکار دې ته سزا نه ورکړي شوي او په لیګل طریقه باندې دوی نیولې شوي نه، په دوی نیوکې نه کړی شوی، نو دا زیاتې به هم رواني او دا جرم به هم مسلسل دوامدار وي. فعالان وايي خیبر پښتونخوا کې پرله پسې له ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې دوام لري او حتی له تیری نه پس وژل کیږي. څنګه چې په بډابیره کې واقعه وشوله 35 ورځې پس د هغې رپورټ درج شو او په هغې کې د علاقې مشران چې وو نو هغوی د صلح او د راضینامې کوشش کو. نو موږ وویل چې یاره داسې قسمه خنډان د قانون په نفاذ کې چې دی نو مخې ته راځي د هغې باندې د صوبایي حکومت ایکشن واخلي او کم کیس چې مخې ته د ماشومانو راځي چې هغه هغې پیښو ته ایمیډیټ ریسپانس ورکړي. فعالان زیاتوي په داسې پیښو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته نه راکش کیږي. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان د دې لامل دا ګڼي چې قوانین موجود دي خو حکومت او اړونده ادارې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د هغه په خبره د پولیسو د پلټنو کمزوري نظام په زیاتره مواردو کې تورن کسان له سزا خلاص شي. خیبر پښتونخوا کې د چایلډ پروټیکشن ایکټ دی چې د دې مقصد دی چې ماشومان د جنسي استحصال نه بچ وساتي او د هغې مختلف دفعات داسې دي چې په هغې کې مختلفې سزاګانې دي او ډېر یو سخت قانون دی، خو د بدقسمتۍ نه چې د دغې قوانینو کوم مقصد دی هغه تر اوسه پورې موږ نه دی حاصل کړی. پاکستان میشته غیر دولتي اداره سسټینیبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په خپل 2015 کال کې خپور شوي راپور کې وایي چې هغه هیواد کې د ماشومانو سره څه د پاسه 15,000 د جنسي تیری پیښې ثبت شوي چې پکې څه کم 1400 د خیبر پښتونخوا دي. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پیښور.